बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी। د 12م क्लास बायोलॉजी دا او په دې کې نوې ټاپک ته کډنی ټرانسپلانټیشن دا 12م बायोलॉजी سیکنډ نمبر چپټر دی او نوې ټاپک ته دا د کدی ټاپک ته مونږ ګورو نو په دې کې دوه الفاظ دي، یو زموږ سره د کډنی او بل زموږ سره د ټرانسپلانټیشن. نو کډنی چې دی هغه موږ ګردې ته وایو. د دې نه مخکې مونږ د کډنی باره کې څونه معلومات دي هغه په دې چپټر کې چې دی مونږ کور کړو. خو دا ټاپک چې دی کډنی ټرانسپلانټیشن دا اخري ټاپکونه دي. ټرانسپلانټیشن مطلب دا دی که پرس کا یو سړی دی، یو دا دی یو دا دی، د دې سړي ګردې چې دي هغه مکمل طور ختم دي او د داسې حالت ته راغلی چې دا سړی چې دی د نورمري او د روغې ګردې نه بغیر د ګزاره نه کېږي. نو ټرانسپلانټیشن مونږ دې ته وایو چې مونږ د یو صحتمند سړي نه پرس که دا یو صحتمند سړی دی، د دې صحتمند سړي نه مونږ ګرده اخلو او د بیمار سړي کې چې دی د ګردې سره چې دی مونږ پیټ کوو، د ګردې چې په کوم ځای کې نیچرل په کوم ځای کې په هغه ځای کې مونږ پیټ کوو نو دې ته ویل کېږي ټرانسپلانټیشن. خو چې ګرده په دغه ځای کې چې دی پیټ کوو نو دغه ته ویل کېږي کډنی ټرانسپلانټیشن. اوس کډنی ټرانسپلانټیشن چې دی دا به څنګه کېږي، په دې کې څه دي ستاسو د سیکنډ بایولوژي دا ټاپک چې دی نو دا په دې طریقه باندې ورکړل دی چې د ریپلیسمنټ اف ډیمیج کډنی ود ا هیلتي ډونر. په دې کې څه وشي چې یو زموږ سره یو سړی دی د هغه کډنی چې دی مکمل ډیمیج ده، لکه هغه بیخي د کار نه ده، هغه 0% کار چې هغه هم نه کوي، هغه ماینسو کې دی. نو اوس دله ګرده په کار ده د دې سړي کومه خرابه ګرده چې ده دا مونږ ریپلیس کوو. ریپلیس مطلب دا دا ګرده مونږ د ده نه لرې کوو او یو هیلتي ډونر دی. هیلتي ډونر مطلب دا دی داسې یو سړی دی چې هغه بالکل صحتمند دی، د هغه دواړه ګردې بالکل کار کوي. نو دی ولګي دی د خپله یو ګرده ورکړي دی بیمار سړي له، نو هغه به یو ګرده باندې چې دی ځانه کار روان کړي. نو دې طریقې ته مونږ وایو کډنی ټرانسپلانټیشن. بیا به کیسه کېږي a successful transplant pre the patient from dialysis. د دې نه مخکې مونږه ډایالیسیس، هیموډایالیسیس او پیریټونل ډایالیسیس مونږ ویلی وو چې کله ګردې مسله راشي نو د ګردې د ټول مین فنکشن دا دی چې هغه وینه صفا کوي او په وینه کې چې کوم ویسټ میټیریل دي هغه د باډي نه د یورین په شکل یعنې د تش بول په شکل چې دی هغه تیلر کوي. خو اوس کله ګرده خرابه ده نو د هغې دپاره مونږ ډایالیسیس پروسس کوو. ډایالیسیس پروسس داسې دی چې مونږ یو آرټیفیشیل مشین دی، مونږ یو ته مونږ چې دی آرټیفیشیل کډنی ورته مونږ وایو چې د انسان د جسم نه په یو ځای باندې چې دی وینه ځي، ډایالایزر مشین ته ځي، هلته کې صفا کېږي او واپس وینه چې دی بیا راځي، ته ډایالیسیس پروسس وایي. ډایالیسیس پروسس چې دی هغه ډېر زیات ایکسپینسیو هم دی او هغه چې دی بار بار کول غواړي. نو کډنی ټرانسپلانټیشن پیدا دا چې دا د هغه ګردې مریض له چې دی مطلب دا ګردې هغه مریض چې دی هغه پرې کوي. ډایالیسیس پروسس چې دی هغه بالکل سکیپ شي که پرس کا د کډنی ټرانسپلانټیشن چې دی دا کامیاب شو نو بیا به ډایالیسیس پروسس ته چې دی ضرورت به نه راځي. خو د دې لپاره څه شرایط دي چې ډونر ریسپشن میچ. اوس په دې کې ځان پوه کړئ. ډونر ریسپشن میچ مطلب دا دی چې کله مونږ د یو سړي نه ګرده اخلو او یو پیشنټ چې دی مونږ ورکوو نو د هغې لپاره یو 3 شرایط دي. هغه شرایط زموږ سره څه دي چې هغې ته مونږ ډونر ریسپشن میچ وایو. د ډونر مطلب دا دی د ګرده چې څوک عطیه کوي یا د ګرده چې دی څوک خرڅوي. ریسیپینټ څه ته وایي؟ کم سړی چې د ګرده اخلي نو هغې لپاره مونږ د ریسیپینټ ټکي چې دی استعمالوو. یو ډونر شو او بل ریسیپټنټ شو. نو په دې کې څه دی؟ میچ. اوس دا سړی دی پرس که دی ډونر دی او دا سړی دی ریسیپینټ دی. نو ضروري خبر دا ده چې د دې دواړو کوم ګردې کوم سایز چې دی دا د یو بل سره میچینګ خوري. یو د میچینګ نه علاوه په دې کې 3 خبرې نورې دي. سیم بلډ ګروپ. سیم بلډ ګروپ دا شو چې کم سړی بل سړي له ګرده ورکوي نو د دې دواړو کې ضروري خبره دا ده چې د دې دواړو بلډ ګروپ چې دی هغه به یو شان وي. که پرس کا د دوی سایز ګردې یا هر څه چې دی یو شان دي خو بلډ ګروپ بدل دی نو دا بیا چې دی دا میچینګ چې دی بیا نه کېږي او دا ډونر چې دی د ریسیپینټ چې دی د ګرده بیا نشي ورکولی. بیا به څه دی؟ سیم هیومن لیوکوسایټس. لیوکوسایټس ما په دې لیفټ سایډ باندې تاسو وینئ. لیوکوسایټ مونږ دې ته وایو چې زموږ کوم امیونو سیسټم دی هغه امیونو سیسټم چې هغه مونږ د بهر انوایرمنټ د جراثیمو نه، د بیکټیریا نه، د وایرس نه، د پولن نه مونږ حفاظت راکړي، زموږ د جسم حفاظت کوي. نو دا لیوکوسایټس چې دي دا تاسو وینئ دا د امیونو سیسټم چې دا یو حصه ده. نو خو بیا به کیسې چل دی دلته کې ما یو ټکی استعمال کړلی HLAS. دې مطلب دا دی هیومن لیوکوسایټ انټیجین. په دې وایټ بلډ سیل باندې انټیجین چې دی هغه موجود دي. نو کوم ډونر او ریسیپینټ چې دی نو د هغوی انټیجین چې دی د هغې چې دی هغه سیمیلیریټي چې دی هغه په کار دی. که فرض کړه سیمیلیریټي پکې زموږ سره نه وي نو هغه ډونر ریسیپینټ میچ چې دی بیا زموږ سره نه خوري. ضروري خبره پکې دا ده
چې HLAs یعنی human leukocyte antigen are 6 in number in each person. په دې کې ضروري خبره ده کوم لیوکوسایټ چې دي هغه زوم سره شپږ دي که پرس که په دې کې څلور یا درې انټیجن چې دي هغه زوم سره یو شان دي نو بیا د هیلتي پرسن چې دی د پیشنټ چې دی د ګرده چې دی ول ورکولی شي که پرس که دوه یا یو انټیجن پکې زوم سره یو شان دی نو هغه چې دی په ډونر ریسیپینټ کډني کوم میچینګ چې زوم سره کېږي نو پکې چې دی زیاتره مشکلات راځي. نو زوم سره درې خبرې شوې چې بلډ ګروپ به یو شاني او لیوکوسایټ چې دی هغه زوم سره یو شاني. خو درېیمه خبره پکې دا ده که لیوکوسایټ چې دي نو هغه زوم سره شپږ دي نو په دې کې درې یا د دریو نه سیوا چې دی نو د هغوی میچینګ چې دی هغه ضروري دی. کمپلیکیشن مسایل هم په دې کې راځي. یو ډونر ریسیپینټ چې دی ګرده چې دی ورکوي خو په دې کې مسایل څه دي؟ مسایل پکې بلیډینګ ډیورینګ اینډ آفټر اپریشن. کله چې د اپریشن په دوران کې ګرده چې دی هغه ته پټ کوي نو په دې دوران کې چې دی وینه چې دی هغه ډېره زیاته چې دی ضایع کېږي د اپریشن په دوران کې او د اپریشن نه بعد نو هغه انسان چې دی کمزوری کوي. اټ لیک د پروټیکشن اف ریبس. اوس چې کوم نیچرلی کومې ګردې چې دي الله پاک چې کومې پیدا کړي دي نیچرلی پټ شوي دي نو زموږ چې کومې چجي دي نو هغه دا یو ګرده چې ده د هغې حفاظت چې دی د چجې کوي. نو په دې چې دا مسله راتلی شي چې کله د بل کس نه ګرده چې دی په دغه کې ولګي نو هغه بیا چې دی په هغه طریقه باندې پټ نه ورځي لکه خپل کار کوي خو په هغه ځای چې دی نیټیو کمپلیکس چې ورته موږ وایو هغه ځای صحیح نه ورځي نو د ریبس کوم پروټیکشن چې دی نو هغه چې دی ختمیږي. نو یو پکې دا مسله ده. انفیکشن مطلب دا دی چې کله ګرده ولګو بالکل اپریشن هر سره وشو نو د هغې نه بعد چې انفیکشن راتلو چانسز چې دی نو هغه ریسک اف ارګن ریجیکشن بټ اټ کین بي ټریټډ وذ ډرګس. اوس په دې کې خبره دا ده چې تا ګرده راواغسته مریض له چې دی تا بالکل پټ کړه. اوس دا باډي چې دی دا نه اکسپټ کوي د بلډ ګروپ د لیوکوسایټ انټیجن هر سره چې دی بالکل یو شان دي. اوس اپریشن وشو د ګردې دا ځای چې دی تاسو بالکل چې دی وګنډو خو زموږ دا باډي چې دا نه اکسپټ کوي نو مطلب اګنور کوي. نو دغه چې کوم اګنور کوي نو دا مثلا په څه باندې ختمو دا موږ په ډرګز باندې موږ دوايانې خورو ډاکټر چې دی موږ ریپیر کړي دا دوايانې موږ خورو نو زموږ باډي چې دا نو دغه ایکسټرنل کوم ارګن چې دی د بل چا نه چې موږ اخیستی دی نو هغې سره چې دی د عادت شي هغه مسله چې دی په دې باندې ختم شي. او موسټ پیپل کین بي کورډ وداوټ کمپلیکیشن. خو زیاتره خلک داسې دي د 50% نه زیات چانسز دا دي چې د مسلو نه بغیر چې دی نو هغه انسان چې دی ریکور شي دا هغه خپله کولی شي. نو دا و کډني ټرانسپلانټیشن. زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یئ. خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خپل فیډبیک ماله ضرور راکړئ. په دې ورپسې لیکچر چې انشاءالله ډېر زر اپلوډ کوم. تھینک یو ډېر مننه.